پښتو کې روانه ده او دا د یو ځل بیا د یوې نوې ویډیو سره ستاسو خدمت کې په نننۍ ویډیو کې غواړو چې یو ساده کالکولیشن یا عملیات ترسره کړو په لکه تېره ویډیو کې موږ ولوستل څنګه د یوزر نه موږ انپوټ واخلو په نننۍ ویډیو کې به موږ د یوزر نه انپوټ اخلو او په هغې باندې به یو عملیه اجرا کوو او نتیجه به بیرته سکرین ته پرنټ کوو نو د دې دپاره موږ د تېرې ورځې کلاس همغه کلاس لرو او هغه سکنر هم امپورټ کړی دی او غواړو چې درې وریبل باندې موږ کار وکړو نو دغه وریبلو ټایپ چې دی دا به ډبل واوسیږي په دې کې زه به لومړني ته وایم چې نمبر 1 نمبر 2 او ورپسې نتیجه یا ریزلټ نو دا ولې ما په دې شکل سره ولیکل موږ د مخکې د وریبلو په ډیکلریشن کې ویلو د دې طریقه داسې وه چې موږ په دې شکل باندې لیکل خو که چېرته موږ د سیم ټایپ څو وریبلې ولرو لکه نمبر 1 نمبر 2 ریزلټ درې واړه ډیټا ټایپ چې دی ډبل دی نو موږ دا کولی شو چې په یو لاین کې ولرو یوازې د کامې په واسطه یې جدا کوو او موږ ورته سیمی کالن ورکوو نو دا ښه اوس موږ غواړو چې خپل لومړنی سکنر موږ سکنر وریبل ډیکلیر کړو د دې لپاره چې یوزر نه انپوټ واخلو نو لیکو سکنر انپوټ هر څه چې دلته تاسو لیکلی شئ زه انپوټ لیکم نیو سکنر بیا واړه قوسونه سیسټم ډاټ ان نو دې باندې هم تېره ویډیو کې بحث وکړه نور بحث پرې په کار نه دی نو کله چې دا ولیکه راځو ورپسې موږ اوس غواړو چې د یوزر نه خپل انپوټ واخلو نو د همدې دپاره موږ یوزر ته یو خبرتیا ورکوو لکه داسې ورته وایو سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټ enter your first number یعنی دې معنا دا شوه چې خپل لومړنی عدد داخل کا نو دا موږ غواړو چې یوزر پوه کړو چې هغه خپل لومړنی عدد داخل کړي یا که دا نظر پروګرام ته کیدای شي مختلف شی موږ یوزر ته وایو نو لومړنی نمبر به موږ راخلو په نمبر 1 کې به یې سیو کوو نو داسې وایو چې نمبر 1 مساوي کېږي انپوټ ډاټ نیکسټ ډبل ګوره دلته چې دا د ستاسې د اسانتیا دپاره چې کله ډټ تاسو ووهئ دلته خپل هغه اپشنونه درته راځي نو چونکې د دې ډیټا ټایپ ډبل دی نو موږ نیکسټ ډبل دې باندې کلیک کوو په اخر کې یو سیم کالن نو اوس راځو د دوم نمبر دپاره ورته هغه کوو نو لنډ زه دغه را کاپي کوم او دلته لاندې به ښه نو اوس ورته زه لیکم چې انټر یور سیکنډ نمبر یعنی خپل دویم عدد داخل که د دویم عدد دپاره زه اوس لیکم غواړم چې خپل دویم عدد د یوزر نه واخلم نو زه د دویم عدد دپاره هم دا لیکم فقط هغه کاپي پیست دغه نمبر 1 نمبر 2 ته تبدیلوم نو اوس دغه لومړنی نمبر دا به د یوزر په واسطه داخل شي دلته په دې کې به سیف شي او دا دومنی به په دې ځای کې سیف شي نو اوس زه دغه ریزلټ زه غواړم چې دې باندې یو کالکولیشن وکړم دا کالکولیشن مختلف کېدلی شي جمع تفریق ضرب هر شی کېدلی شي خو زه غواړم چې تقسیم وکړم نو نمبر 2 تقسیم نمبر 1 نو په جاوا کې د تقسیم دپاره چې دی دا عملیه کاریږي د جمع دپاره دا علامه کاریږي او د تفریق دپاره دا علامه ده او د ضرب دپاره چې دی دا ستوری کاریږي دغه علامې دي چې د دغه څلورګونو عملیو دپاره کاریږي او بیا یو بل شی چې موږ او تاسې په پروګرامینګ کې لرو هغه ماډولس دی یا باقي مانده ده دغه باقي مانده دپاره بیا دغه د پرسنټ علامه کاریږي نو دا هغه شیونه دي چې ته خپل کمپیوټر ماشین پوه کولی شي چې زه دغه عملیه غواړم نو موږ اوس تقسیم کوو تقسیم یې په دې رقم ښه اوس غواړو چې موږ دغه کالکولیشن نه وروسته دا ریزلټ موږ پرنټ کړو نو راځو یو
printf دلته لیکو یوازې دا کاپي پیسټ کوو خپل ځان کار د اسانتیا دپاره نو موږ په دې ځای کې لیکو چې the result of division نو دا زه دغه جملې په انګلیسي کې لیکم نو تاسو پوه کوم چې د دې معنا څه ده د دې معنا دا ده چې یعنې د تقسیم ریزالټ وروسته د دې نه چې موږ دا تقسیم کوو نو ریزالټ یې موږ په دې ځای کې پرنټ کوو نو دغه د تقسیم ریزالټ به څه شی واوسي موږ به ریزالټ دلته ولیکو دغه ریزالټ چې دی دا دغه ځای کې د تقسیم عملیه اجرا کیږي او دا راځي په دې ریزالټ کې ذخیره کیږي او دا ریزالټ موږ په دې ځای کې پرنټ کوو نو دغلته به لږ لږ فاصله ورکړو د دې دپاره چې دغه ټکس یا دا لیکنه د هغه نه د عدد نه بیا لږ ذره توفیر ولري نو کله چې خپل پروګرام خلاص کړو اوس موږ غواړو چې دا رن کړو کیدای شي لږ څه بېنظمي پکې هغه به بیا وروسته تاسو پوه کوم هغه به بیا جوړ کړو پروګرام رن کېږي دا دی موږ ته اپشن راکړه چې خپل انټر یور فرست نمبر نو زه اولنی عدد داخلوم مثلا 15 صحیح شو بیا وایي انټر یور سیکنډ نمبر دغه دومه جمله یې راته پرنټ کړه نو اوس زه دویم نمبر داخلوم 10 یا 12 داخلوم نو دلته ماته د ریزلټ آف ډیویشن نو دغه دوم نمبر 12 یې واخیسته په اول نمبر 15 باندې تقسیم کړ او نتیجه 2.4 شوه په دې ځای کې نو دا اوس زمونږ یو ساده کالکولیشن چې مونږ وکړو او خپل ریزلټ هم دا دی ترلاسه کړ نو په دې طریقه سره مونږ کولی شو چې هر رقم کالکولیشن یې عملي اجرا کړو نو خپله نننۍ ویډیو په همدې ځای باندې پای ته رسوو تر بلې ویډیو پورې په تمه پاتې شئ تر هغې ښې چارې د خدای په